کچری تاسو په معده کې زامي او بار بار تاسو ته هغه تکلیف درکوي او کله هم چې تاسو خوراک وکړئ او هغه خوراک تاسو په معده باندې بوج راولي او تاسو معده ورسره هم درد کوي، نو اوس تاسو په دې سوچ او فکر کې چې کوم داسې خوراکونه دي کچری هغه خوراکونه زه شروع کوم یا هسې هم زه خوراک کوم او کچری هغه خوراک زه زیات کوم چې زما د معدې زام هم ورسره ټیک شي او زما معده هم بهتروالي طرف ته راشي. نو په هغې کې د ټولو نه اول نمبر باندې زموږ سره دهی ده. کچری تاسو دهی استعمالوئ نو دا ستاسو د معدې د زام دپاره هم ټیک ده او انسان د انتو دپاره هم بهترین چیز دی. دویم زموږ سره کیله ده. کیله کې پوټاشیم دی چې دا د معدې د زخم سره سره د انسان د زړه د صحت لپاره هم ټیک چیز دی. دریم زموږ سره مڼه ده. که چېرې تاسو روزانه مڼه خوړل شروع کړو نو دا ستاسو د معدې د زخم لپاره بهترین فروټ دی. څلورم ګورګورې دي کوم ته چې بلو بیري شي او سټرابري دي چې دا د معدې د زخم لپاره هم بهترین فروټ دی او ورسره د انسان د هډوکي لپاره هم طاقتور چیز دی. پنځم نمبر زموږ سره ګاجره ده چې دا د معدې د زخم لپاره هم ټیک دی او د انسان د سترګو د صحت لپاره هم بهترین چیز دی. شپږم بند ګوپي چې دا د معدې د زخم لپاره هم بهترین چیز دی. اووم نمبر باندې زموږ سره شات دی او شات هغه شات کوم چې اوریجنل شات دی چې دا د معدې د زخم لپاره هم بهترین چیز دی. اتم نمبر زموږ سره ټومریک یعنې هلدي کوم ته چې موږ کورکمن ویلی شو یو بهترین چیز دی چې د دې سره د معدې زخم هم ټیکي او څومره وجود کې زخمونه دي د هغې دپاره هم بهترین چیز دی او تر دې چې د هډوکو د پړسوب او د هډوکو د انفلامیشن دپاره هم بهترین چیز دی. همدغه شان هیلتي ټپس دپاره آی ډي در سره فالو کړئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریه، الله حافظ.